چې څه خو ستا د زړه ازار دی او ښېرې دي څه مې خپلې د قسمت کرښې کږې دي یو خفګان دوه ته مې وار نه خطا کېږي خو د غم د پاسه غم د حادثې دي او څه تپوس ته ستړي ژوند کوي ناصحه د مرګ وخت ته لنډوم او ورځې شپې دي سلامونه لیدونکو خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ له خیره نن راغلي یو د کابل ښایسته ولسوالۍ فرضې ته دلته ښایسته غوندې بلاګ تاسې لپاره جوړوو نو ملتیا راسره وکړئ انشاءالله ساعت به مو راسره تېر سي اوس له خیره هوا هم ډېر یخې سوې دي نو نن چې دلته موږ رالو ډېر بد یخ و هوا ډېره بده یخه وه خو بس هدف مو و چې دلته ځانونه راورسوو دا ښایسته سیمه دا ښایسته جیب تاسې وګورو له خیره ورور خرچه کړې ده په دې ښکلي طبیعت کې دا چرګ سي نن دلته ودرځو لږې وخورو نوش جانې کړو بیا نو سفر ده نو ملتیا راسره وکړئ خوندورې کیسې دي شروع کېږي له خیره ویلاګ شروع سو نو ویلاګ سره میده میده باران هم اوري خوندورې سیمې دي خوندور جیان دي نو انشاءالله ورور آماده یې ورته ویلاګ ته لیټس گو دلته مږانو ته خو تاسې وینئ له خیره مزې مزې مږان دي ستړی مه سې ورور خیر اوسې وروره کراري ده شکر دی چیرې روان یې ورور راغلو دلته باغ دی باغ ته راغلي باغ مه ده او د څه شي باغ ده دغه باغ دی د ګیلاسو سرکیو ستا اوس شیب شته که نه مڼې شته هر څه شی دي و ښه اوس خالي مڼې پاته دي یو مڼې پاتې دلته زه مې د له خیره څومره وخت پاته یاره دلته نو یو میاشت بعد نور د خیره واوره ورېږي یوه میاشت بعد یو میاشت بعد ښه دا ځای څه په نامه ده دا د اوشار په نامه دی افشار اوشار و ښه څومره لاره به پاته یې افشارو ته نوره یاره 20 دقیقې دغسې لاړ شئ 20 دقیقې د لاره نوره پای ته ښه 20 دقیقې پاته 20 دقیقې 20 دقیقې خو لږ موږ خو 3-4 ساعته سفر کړی ده دا څومره لاره نوره پاته نه هغونه لار نه ده ښه ښه خو به یې شکر دی زه شکر ښه یې دلته څه خدمت یې وروره خیر اوس خوشحاله اوس موږ دا افشارو ته ورځو خلکو باندې وینو دا ځای څرنګه ده له خیره یو 20 دقیقې لاره نوره پاته ده چې ښایسته جي د ځان ور ورسوو
باور مو وسه ډېر خوندور موسم سو هوا ډېر داسې ماته غوندې سوه نری نری باران ده ورسره له خیره هدفتن خو دلته راورسېدلو ورور لږ مخکې وړال یم هم تنها په دې سیند کې روان یم نو خدای مهربانه ده چې چیرې ورسېږو کیسه به چیرې ختمیږي راکه لاس له خیره دا د مڼو باغ ده ماشاءالله څونه تک سرې مڼې دي کتونکو ماشاءالله ویو خو وګورئ څومره خوندور ویو ده ټول ډېر خوندور باران شروع سو یو ځای به پیدا کو چې لاندنو سو د بارانه چې به ځان بچ کړو اوسې لاره دې راوښه مخې ته مخنه ژوندی اوسې د خیره ورځو چینې ته لاړ شي و د خیر سره دغه لاره کته ورسه توره تیاره ده دا رڼا د ځان سره وساته حالات که هر څنګه وي ما د ځان سره وساته او دا دې نن راغلی دا دې لاړې وایي بیا به راشم دا دې نن راغلی دا دې لاړې وایي بیا به راشم زه خیر دې لاړ شه خو دا بیا د ځان سره وساته من وختي دې وي چې تا یادوم نو زما زړه درځي وختي دې وي چې تا یادوم نو زما زړه درځېږي زما په نوم دغه درځه د ځان سره وساته څومره سړي اوبه مې ورور ډېرې یخې اوبه دي له خیره بره ځو له بره باندې دا جیب تاسې باندې وي نو راځئ ملتیا را سره وکړئ له خیره دلته رالو لاره ډېره خطرناکه ده نو ریسک نه اخلو څه مشکل جوړ نسي له خیره دې خوا ته خو لاره نسته د تللو ډېره خطرناک ځای ده نو بلې خوا کوشش کو چې بلې خوا ورسو زه ورور مخکې ځه زه مخکې ځه دوستانو راورسېدلو د ابشارو په څنګ کې دلته حاجي صاحب استازه اور یې بل کړی ده نو موږ هم یخ وسو باران لانده خېشتو کړو هغه بې د زموږ اجازه ده چې ویو که نه بېشکه عمر دې دلته تېر سوی ده زه دغه وطن و عمر مې دلته تېر شوی دی چیرې مسافر خو به نه یې تللی مسافر پاکستان ته تللی نو پاکستان تللی دلته انقلاب کې راغی هلکه انقلاب خو نه ده تېر شوی د افغانستان خلک ټول وتلي دي په دغه ګرځېدلي دي کوم یو نه دی پاتې چې نه به یې وتلی دنیا یې لیدلې نه دنیا یې لیدلې یا د بدبختۍ یا د چا د مستۍ چا د میستۍ که نه دا ځای کومه میوه کې دا وطن مڼې سیب ښه په سیب کې چهارمغزه ګیلاس څوک یې شالو بولي موږ یې ګیلاس بولو ګیلاس بولي او دغه شی دلته او نور دا سردرخت دغه ول او چینار او دغه الوبالو دغه شیان دلته کېږي ښه ترموز خو دې هم راخیستی ده دا دلته دې څه کار مارک او دغه مځکه کې دیکاني شیان خو دې راخیستي دي دیګچۍ هم ده اور دې هم بل کړی ده غرمې ډوډۍ وخوړه غرمې ډوډۍ څه شي باندې مصروف وي دلته هم دې مځکه کې کچالو ایښي وو ښه کچالو خو دې ایښي دي دا څرنګه واړو راغلي دي اوس یې تازه یې وکړئ نه تازه نه دي کړي کچالو خو دلته لاندې د ورونو مې کې ښه کچالو یې کړي ما یو وراره مې د هغه ایښي وو هغه تخم بدل و تخم پیسې مایسې به یې خو به یې کې والي بس که سره هسې
کې راغلو شاکې راغلو نسیم ډېر واړه راغلي دي که نه ډېر وړه وینې دوستانو دا کچالي عموما ټول فصل دغه کچالو کړي دي یو بوټي 100 دانې نیولي وو یو 100 دانو نه د 80 دانې 50 دانې دا نو چې غټ کړي وي دا ډېر ښه کېدله که نه نو دا به څه د خوړلو دي څه حساب دا په ځان نه لګي دا نه. یې څه غوزارو څه نتیجه نه ورکوي د نتیجه نه ورکړي ښه نو بس د خدای خوښه وه نو و دا نو هر څه چې نصیب یې هغه چې که نه؟ نصیب یې هغه خو نو موږ نه شو کولی چې دې باندې خفه شو چې موږ ته دا که ښه شوي وه خو ښه وو چې ونه شوه نو بیا په بس ناشکري دیغه خوښه ده باران هم شروع سه له خیر باران هم ورېږي او بس نو موږ هم دلته ځانونه در سره ګرم کو بس دوستانو دلته یو د ځانونه به ګرم کو ډېر بد لانده خیشته سو ورور پام که دی شوی ده شیونو تاسې وګورئ چې دا اوبه چې ده له دغه چې سرچینه اخلي داسې راځي له دغه درې چې دی مځکې ته نو یو دې ته نږدې نه ورځو چې لږ خطرناک ده ور واچوه ورور کیمره ور واچوه یو انچ داسې ما سیم ودېږي له خیره دوستانو سفر ده د کوروب طرف باندې نو کته چې بره راوختلو تازه ورځ که غریب یم خو کچکول مې د سرو زرو دی هر د وستې نه نیسم چې ته پکښې راواچوه اوریا ورور لاره شوی ده ګوره پام که ډېره خوندوره لاره د باران ودرېدو اوس کله تیز سي کله ودرېږي خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه هر چې ښه وي ته یې ماله بېدواره او ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې زه به څه وامه چې دا راکه او دا لاره خو تاسې وینئ ډېره خطرناکه لاره ده نو انشاءالله منزل قریب ده نږدې ده نو ورځو پې دا بوټان به پاک کړو او ډېر بد خیرن دي ډېره تیزه وریځه راریږي ده مکه دغسې ناوخته ده له خیره موږ خو داسې یو ځای روان یو چې یو خدای ده او موږ یو پکې نو سیند د کیسه ده د دغه جي ده ډېر خوندور ځای ده دوستانو دا و د نن ورځې ویلوګ خدای دې وکړي ساعت مې راسره تېر سوی انشاءالله یو بل ځای دی وطن یو بل کونج بیا به تاسې وینو اوس مو په لوی خدای سپارو اتې له خیره وخت هم پوره ده باید کورو ته ځان ورسوو
خدای پامان.